السلام علیکم. خو ګمرګرو چې تاسو موبایل چارج کم کوي، یعنی تاسو موبایل په خپل باندې چارج ختموي، تاسو خپل موبایل استعمال کړی نه وي، هغه په خپل باندې چارج کموي، یا تاسو موبایل هینګ کیږي، نو یو داسې طریقه به راته په نن ویډیو کې دروښایم که تاسو په خپل موبایل کې دا طریقه کوئ، نو بیا به تاسو موبایل په خپل باندې چارج هم نه ختموي، ورسره تاسو موبایل به هینګ کیږي هم نه. دا کومه طریقه دا یو داسې اپلیکیشن ده چې تاسو په موبایل کې هغه اپلیکیشن معلوموي کومې چې تاسو د موبایل په بیک ګراوند کې چلیږي. یعنی تاسو واتساپ اوپن کړی وي، تاسو فیسبوک اوپن کړی وي، تاسو یو گیم اوپن کړی وي، تاسو واپس هغه مکمل ختم کړی نه وي، هغه تاسو د موبایل په بیک ګراوند کې چلیږي، نو هغه تاسو چارج هم ضایع کوي، یا تاسو د موبایل چې کوم سکرین دی په دې باندې بار بار ایډونه راځي، یا چې کوم دی تاسو موبایل هینګ کیږي. نو دا اپلیکیشن داسې کار کوي چې هغه ټولې اپلیکیشن معلوموي، او تاسو بیا کولی شئ چې په دې اپلیکیشن کې دننه هغه اپلیکیشن مطلب هغې کار ختم کړئ، هغه سکیپ کړئ، یعنی هغوی اټومیټیکلی خپل کار هماغه شان جاري ساتي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې میلاو شي، په دې باندې به څنګه تاسو دغه اپلیکیشن بندوئ، دغه ټوله طریقه تاسو درښیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ، بیا به زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. نو تاسو به څه وکړئ، دا اپلیکیشن واپس ټاپل په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري، تاسو ته په کمنټ کې هم لینک میلاو شي، او د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو، دا به اوپن کړئ، پس ټاپل بل ته کلیک واخلئ په ګیټ سټارټډ باندې. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ، تاسو په موبایل کې چې مکمل څومره اپلیکیشن دي هغه تاسو دلته په ایپ منیجر کې ښیي. خو تاسو به څه وکړئ، تاسو ته دلته بره کلیر بالکل لیکلي دي چې کلوز آل رننګ ایپس، یعنی کوم اپلیکیشن چې دلته په رننګ کې دي نو هغه تاسو کلوز کول غواړئ، تاسو به څه وکړئ، سمبل په دې باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ، مخکې تاسو ته ښکاري په هغې باندې به لوډینګ وشي. دا هغه ټول اپلیکیشن دي چې کوم زما د موبایل په بیک ګراوند کې چلیږي. نو چې دومره زیات اپلیکیشن په یو موبایل کې په بیک ګراوند کې چلیږي، نو آیا تاسو په خپله باندې سوچ کولی شئ چې هغه به چارج هم په خپله ضایع کړي، ورسره هغه موبایل به هینګ کیږي هم، ځکه چې دومره اپلیکیشن د هغې په بیک ګراوند کې چلیږي، هغې یعنې موږ استعمالو نه او زموږ د استعمال نه بغیر هغه چلیږي. نو تاسو به څه وکړئ، دلته به کلیک واخلئ په ایډ ټو وایټ لیسټ باندې. نو تاسو ته ښکاري دلته بره یو اپلیکیشن به کمیږي. که زه دغه رقم دا داسې جمع کوم، یو تاسو ته ښکاري دا ټولې به دغه رقم جمع کړم هلته په وایټ لیسټ کې، نو دا به بالکل د رننګ نه ختمې شي. تاسو ته ښکاري ما دا ټولې د دې کې نه ختمې کړلې. نو اوس زما موبایل بالکل کلیر شو. تاسو ته ښکاري د دې ریم چې کوم دی نو هغه هم سیوا شو، ټول سیسټم چې کوم دی بالکل زبردست جوړ شو. که تاسو غواړئ چې واپس دا مطلب رننګ ته کړئ، نو هغه تاسو هم د دې ځای کې نه کولی شئ. وایټ لیسټ باندې به کلیک واخلئ، تاسو دغه ټولې اپلیکیشنې به دلته راغلي وي، او بیا به تاسو څه وکړئ، واپس پر تاسو ته ښکاري ریموو فرام وایټ لیسټ، یعنی دا به واپس د دې وایټ لیسټ نه ریموو شي. نو تاسو ته واپس هم لرې کولی شئ. که تاسو دلته په مطلب د دې رننګ ختمول غواړئ، په وایټ لیسټ کې ساتل غواړئ، نو تاسو یې بیا د دې ځای کې نه مه ختموئ. هغه اپلیکیشن چې کله تاسو استعمالوئ، نو دا به واپس بیا رننګ ته په خپله باندې ځي. نو ډېر زیات کمال ډک اپلیکیشن دی، او په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې استعمال کړئ، او څومره اپلیکیشن چې هم تاسو په موبایل کې مطلب چلیږي، نو هغه پکې تاسو وایټ لیسټ بوځئ. نو خو ګمرګرو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.